د لوی او بخونکي خدای په نامه. قدرمنو لیدونکو پاملرنه وکړئ د دې مهال خبرونو ته د ملي ټلویزیون له خبري چینل څخه. افغان حکومت وایي د څلور اړخیزو ناستو د جوړېدو سره سره لا هم پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د دوشنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې لخوا په کابل کې جوړه شوې وه وویل چې د سولې په پروسه کې باید ښکېل هیوادونه خپلې ژمنې عملي کړي. نور حال په یو چمتو شوي ریپورټ کې. که څه هم د سولې په برخه کې وروستیو هڅو په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت هیلې پیدا کړې وي، خو په دغه پروسه کې د پاکستان د نه همکارۍ په باب د افغان چارواکو څرګندونې نوې اندېښنې پیدا کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د دوشنبې په ورځ په کابل کې د سولې او ډیموکراسۍ د برابرۍ موسسې لخوا په جوړې شوې ناسته کې ویل چې پاکستان پر هغو ژمنو چې په څلور اړخیزو ناستو کې یې کړې وې عمل نه دی کړی. ښاغلی کرزي په څلور اړخیزو ناستو کې له ښکېلو هیوادونو غواړي چې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. ښاغلی کرزي وایي په څلور اړخیزو ناستو کې ښکېلو هیوادونو د شپږ مواردو د عملي کېدو ژمنه وکړه چې یو یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیل و، خو طالبانو په دغو خبرو کې له ګډونه انکار وکړ. له دې وړاندې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز په امریکا کې یوې ناستې ته ویلي وو چې د طالبانو ځینې مشران په پاکستان کې ژوند کوي او د پاکستان حکومت پر هغوی اغیز لري. په ورته مهال کې یو شمېر پاکستاني چارواکو ویلي هغه طالب مشران چې د سولې خبرو ته نه حاضرېږي له خپلې خاورې به یې وباسي. افغان حکومت له پاکستان څخه غواړي چې په خپل هیواد کې د طالبانو خوندي پټنځایونه له منځه یوسي او په څلور اړخیزو ناستو کې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. خو وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د سولې په اړه روانې هڅې د وخت تېرېدل وبلل او پر خپلو پخوانیو شرطونو یې ټینګار وکړ. د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې وزارت مرستیال وایي د هلمند د کنورګرو غوښتنې به پوره کړي. نور حال زموږ همکار له هلمند څخه راکوي. د نشهیي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم هلمند ته راغی او دلته د ولایت مقام د کفیل او د 505 بوست زون قومندان پاسوال اسمت الله دولتزي سره وکتل. تر کتنې وروسته په هغه پراخه غونډه کې ګډون وکړ چې د کوکنارو د مخنیوي په اړه جوړه سوې وه. په دې غونډه کې د 505 بوست صحاوي زون قومندان پاسوال اسمت الله دولتزي وویل د نشهیي توکو د وزارت هغه پلان به خامخا تطبیق کړي چې هلمند کې د کوکنارو د اړولو لپاره ورکړی دی. د ویل ټول امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د کوکنارو کمپاین کې ګډون وکړي او هغه پوځي سرتیري او قومندانان به قانون ته وسپاري چې د کوکنارو د کمپاین پر وړاندې د خلکو پیسې اخلي. تر دې وروسته د دولتي ادارو مسؤلینو، قومي او جهادي مشرانو، مدني فعالینو د کوکنارو د بدیل په اړه خپلې غوښتنې وړاندې کړې. دوی ویل دولت باید د کوکنارو د بدیل د نورو پروژو پر ځای $1 میلیون له بوستو صدۍ سره مرسته وکړي، داسې چې له کروندګرو په لوړه بیه پنبه رانیسي. ځایي کروندګر وایي همدا د کوکنارو د بدیل تر ټولو لویه وسیله ده چې هر کال به خلک د کوکنارو پر ځای پنبه وکري. د نشهیي توکو پر ضد د مبارزې وزیر ډاکټر جاوید احمد قایم ویل په خپل ټول توان به د هلمند په ټولو سیمو کې کوکنار واړوي. دوی وایي په هلمند کې به د کوکنارو د بدیل لپاره د ځایي اوسېدونکو او دولتي ادارو غوښتنې مرکزي دولت ته ورسوي. د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په افغانستان کې نسایي ډاکټرانې کمې دي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ دي. نور حال ارمان شرافت وړاندې کوي. سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو د ژوند په برخه کې په تېرو 14 کلونو کې بېلابېل پرمختګونه شوي، خو د افغانستان د نسایي او ولادي ډاکټرانو ټولنه وایي چې لا هم په هېواد کې دوی د یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ټولنې مسؤلین وایي چې په یو شمېر دولتي او غیر دولتي روغتونونو کې د دوی جذب ته لازمه توجه نه کېږي او همدا لامل دی چې نسایي ناروغیو ته لازمه رسیدګي هم نه کېږي. د نسایي او ولادي ډاکټرانو په دغه ناسته کې د افغانستان د ټولو ولایتونو نه لسګونو تنو ښځینه ډاکټرانو ګډون کړی و چې د دوی په خبره تر ډېر هدف د خپلو حقونو او ستونزو مطرح کول او بل دا چې په څه ډول وکولی شي د یوې مور او ماشوم ژوند ته ښه پاملرنه وشي. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین د یوې ټولنې ستونزې پر ځای بولي او وایي چې لا هم په هېواد کې نسایي او ولادي ډاکټرانې له ستونزو سره مخ دي چې په دې برخه کې باید حکومت جدي کار وکړي. د دغه وزارت مرستیاله ډاکټر ناجیه طارق وایي چې په افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه مور د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، سره له دې چې د هغې د ژوند امکان وي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر میرمنو په بېلابېلو برخو کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره چې تر ډېره لا هم د دوی ستونزو ته سمه پاملرنه نه ده شوې. قدرمنو لیدونکو اوس هم پام وکړئ څو بهرنیو خبرونو ته، خو تر لنډې دمې وروسته.
بیا هم ښه راغلاست. د عراق په پلازمینه بغداد کې په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې ځانمرګه برید شوی چې له کبله یې 30 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یوې سرچینې پر حواله دغه برید د بغداد تیاران څلور لارې ته نږدې د مقتدا الصدر پلویانو خیمو ته څیرمه شوی. په ورته مهال کې د عراق په شمال کې موصل ښار ته نږدې حکومتي ځواکونو د مخمور ښار سره یوه سیمه له داعش ډلې څخه نیولې. د عراق پلازمینې بغداد په یوه ګڼه ګوڼه سیمه کې ځانمرګی برید شوی دی. د راپورونو له مخې په دې برید کې 3 تنه وژل شوي او 29 تنه نور ټپیان دي. یوې سرچینې خبري رسنیو ته ویلي چې دغه برید د بغداد تیاران څلور لارې ته نږدې د مقتدا صدر پلویانو خیمو ته څیرمه شوی. په همدې حال کې د عراق په شمال کې موصل ښار ته نږدې حکومتي ځواکونو د مخمور ښار سره یوه سیمه له داعش ډلې نیولې. د عراق حکومتي ځواکونو یوه چارواکي ویلي د دوی ځواکونه پلان لري چې د امریکایي ځواکونو په هوایي ملاتړ موصل ښار بیرته له داعش څخه ونیسي. موصل ښار د داعش ډلې لوی مرکز بلل کیږي او د عراق په شمال کې موقعیت لري چې دغه ډلې د 2014 میلادي کال په جون میاشت کې تر خپلې ولکې لاندې راوست. د بلجیم حکومت په بروکسل کې د ځانمرګو بریدونو په تور له 3 تنو نیول شوو کسانو له ډلې څخه یو تن یې خوشي کړی دی. دغه کس چې فیصل نومیده تور پرې لګېدلی و چې ګنې د بروکسل ښار په هوایي ډګر کې یې ډزې کړې وې. ویل کېږي په بروکسل کې د تېرې اونۍ د بریدونو له کبله له 300 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. بلجیم فدرالي څارنوالانو د 3 تنو نیول شوو کسانو له ډلې څخه چې په بروکسل کې د ځانمرګو بریدونو په تور نیول شوي وو یو تن خوشي کړی دی. دغه کس چې فیصل نومیده او تور پرې لګېدلی و چې ګڼې د بروکسل ښار په هوایي ډګر کې ډزې کړي دي. د بلجیم څارنوالانو ویلي د څېړنې پر مهال دوی داسې شواهد نه دي موندلي چې نوموړی په برید کې تورن کس وپېژندل شي. دوی وایي امنیتي ځواکونو هڅې پیل کړي چې 3م کس ډېر ژر ونیسي. تېره اونۍ د بلجیم پلازمینې بروکسل کې وروسته له هغې چې 3 کسانو د دې ښار هوایي ډګر او برقي تمځای سره ځانمرګي بریدونه وکړل، امنیتي ځواکونو یو شمېر شکمن کسان نیولي دي. د یادونې وړ ده چې په بروکسل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله 15 تنه ووژل شول او له 340 څخه زیات کسان ټپیان شول. داعش وسلوالو د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. قدرمنو لیدونکو، اوس هم څو پرله پسې بهرني خبرونه. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسي ځواکونو په هوایي ملاتړ د پالمیرا لرغوني ښارګوټي تر نیولو وروسته اوس خپلې هڅې ګړندۍ کړي ترڅو په دې هېواد کې نورې پاتې سیمې هم له داعش څخه پاکې کړي. د سوریې حکومتي ځواکونه وایي دوی دې ته آماده دي چې د دې هېواد په ختیځ رقعه او دیر الزور ښارونو کې هغه سیمې چې د داعش تر ولکې لاندې دي بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي. په همدې حال کې د روسیې هوایي ځواکونو د پالمیرا په لویدیځ 100 کیلومتري واټن کې د دیر الزور ښار په قریتین ښارګوټي باندې هوایي بریدونه کړي دي. ویل کېږي قریتین ښارګوټی په 13 اګست میاشت کې داعش ډلې په خپله ولکه کې راوست. د ایران د انقلابي ګارد یو چارواکي ویلي ملګرو ملتونو د وروستي توغندیو د ازمویلو له کبله د دې هېواد پر یو شمېر شرکتونو بندیزونه لګولي، خو نوموړي ټینګار کړی چې د دې بندیزونو په عملي کېدو سره هم د بالستیک توغندیو ازمویلو ته به دوام ورکړي. د ایران انقلابي ګارد سپاه پاسداران په روانه میاشت کې یو شمېر لنډ واټن توغندي وازمایل چې د لویدیځو هېوادونو غبرګونونه راپارولي وو. له همدې کبله د امریکا د خزانې وزارت د ایران 2 شرکتونه په تور لیست کې شامل کړل. واشنګټن له دې وړاندې هم د توغندیو ازمویلو له کبله په تېرې جنوري میاشت کې د ایران پر 11 شرکتونو بندیزونه لګولي وو. د لبنان په شمالي بیکا سیمه کې د داعش ډلې او النصره جبهې ترمنځ نښتې شوې چې له کبله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې په دې نښتو کې د النصره جبهې 18 غړي او د داعش ډلې 14 وسلوال وژل شوي دي. د لبنان حکومتي رسنیو ویلي چې دغه نښتې د سوریې پولې ته څیرمه د دې هېواد په راس بالبیک او ارسال ښارګوټو کې شوي. له دې سره جوخت د لبنان په سویل کې د فلسطینیانو میشتغالي ته څیرمه د 2 سیاسي ډلو ترمنځ نښتې شوي چې 2 تنه پکې وژل شوي او یو تن بل ټپي دی. قدرمنو لیدونکو، دا و د دې مهال خبرونه. له ملتیا مو یوه نړۍ مننه. د الله په امان، ښې چارې.